الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. زما عزتمندو مسلمانانو خويندو ورونو، د الله رب العالمین عادل او انصاف هغه به مونږ ته د دې خبرې نه هم راښکاره کیږي چې کله په دنیا کې الله رب العالمین د انسانانو ته زندگی ورکی او هر یو انسان ته د هغې ضروریات چې کوم د هغه سره مناسب وي الله یې ورله پوره کړي، نو هر یو انسان ته الله رب العالمین څه عبادات حواله کوي، څه کارونه ورته حواله کوي او ورسره دا توصیه هم کوي چې دغه حق لار ده او دغه باطله لار ده. اوس د هر یو انسان خوښه ده چې حق قبلی او که په باطله باندې ژوند تیروي. خو چا هم چې حق قبول که، چا هم چې د الله رب العالمین وحی ته غاړه کېښوسته، چا هم چې د الله رب العالمین د پیغمبرانو وینا ته غاړه کېښوسته، فانما یهتدي لنفسه. نو یاد ساتئ چې دغه انسان د دغه هدایت قبولولو فایده، د دغه هدایت قبولولو دغه راحت او خوشحالي همدغه انسان ته به الله ورکوي کوم چې هدایت قبول کړی دی. خو چا هم چې ګمراهي طرف ته میلان شروع کړو، چا چې ګمراهي خپله کړه، چا چې حق پرېښوسته او په ضلالت روان شو، ومن ضل فانما یضل علیها. چا چې ګمراهي اختیار کړه، چا چې ګمراهي قبوله کړه، نو سزا د ګمراهي هغه همدغه انسان ته وایي کوم چې ګمراه شوی دی. دا د الله رب العالمین د عدل فیصله ده، د انصاف فیصله ده، او دا هغه فیصله ده چې انسان پکې ناامیده کیږي نه، او د انسان هغه تمه د نورو نه په دې باندې الله رب العالمین کټ کوي، بلکې هر یو انسان ځان ته متوجه کوي چې ته لږ ځان ته سوچ وکړه او د ځان د نجات او د فلاح دپاره لږ کار او محنت وکړه. لکه دنیا کې هر یو انسان کوشش دا کوي چې ځان دپاره څه منافع او ګټه وکړي، ځان دپاره پلاټونه او جایدادونه والي. دا د هر یو انسان کوششي، دا یې خواهشي، او دغه مقصد ته رسېدو دپاره هر یو انسان نوکریانې هم کوي، تجارتونه هم کوي، سفرونه هم کوي، شوګیري هم کوي. مطلب یې دا چې زه د مال او دولت والا جوړ شم، راحت والا جوړ شم، خوشحالۍ والا جوړ شم. دا د هر یو انسان په زړه کې دا خواهش وي، او حقیقت هم دغه دی چې زموږ او ستاسو د دنیا سره دومره زیاته مینه، د هغې دپاره دومره محنت، د ملکونو سفر چې مونږ کوو او په خپل ملک کې مونږه بچي، ښځه، مور پلار، ورونه، خویندې د یو وخت دپاره پریښي، د هغې نه مونږ ځان غایب کړی. مطلب او مقصد زمونږ دای چې زه مال و دولت جمع کم او په خپل علاقه کې مې ژوند په راحت سره بیا تیر شي. خو داسې چا مو نه کړل چې دا د محنت وکړي، مسافري دې وکړي، 5-6 کاله دې دا د خپل علاقې نه بهر تیر کړي، ګټه وټه دې وکړي، ښه مال و دولت دې راجمع کړي او را دې وړي بل چاله دې ورکړي. یو هم داسې نه کوي، د محنت ځان دپاره کړی و.
دا دومره سفر یې ځان دپاره کړی وي. نو ته د دنیا داسې معمولي شان معمولي کور چې ستا په دغه روپو به جوړ شي، یو څو مرلې کور چې تا کومه مزدوري کړې وه په هغې پیسو به جوړ شي، دغه کور ته چاله نه ورکې. زړه دې نه کېږي چې ورور له ورکې، کاکا ماما له ورکې، بل رشته دار له دغه پیسې ورکې، ځان له پې کور جوړ کړي او تم داسې په چوپړۍ کې پاتې شي، په میدان او دشته کې پاتې شي، یو تمبو دې والی په هغې کې دې ژوند کې. چرې هم داسې نه کې. نو ستا د ګناه د وجې به په قیامت کې ستا زوی څنګه ځان د جنت نه محروم کې او جهنم له به بوځي. ستا د ګناه د وجې به ستا یو رشته دار، ستا یو دوست، ستا یو مخلص ملګری د الله رب العالمین د ښایسته ښایسته نعمتونو نه چې په جنت کې کوم الله تیار کړي دي، ستا د بدو اعمالو د قبلولو د وجې د جنت نه به ځان څنګه محروم کی. یو قسم دې ته غاړه نږدي، زه هم دې ته غاړه نږدم، ته هم نږدې، بل هم نږدې، بل هم نږدې. او دا د هغې آیاتونو نه معلومیږي کوم آیاتونو کې چې الله رب العالمین فرمایي چې د قیامت ورځ ګوره ډېره هیبتي ورځ وي او په دغه ورځ به هر یو انسان د یوې نیکۍ د راجمع کولو کوشش کوي او دا به خوښه نه چې دا یوه نیکي دي ما نه بل څوک والي، د هغې د حسناتو تله دې درنه شي او زما د حسناتو تله دې سپکه شي. هر یو انسان به تیښته کوي، د پلار نه به تښتي، د مور نه به تښتي، د ښځې نه به تښتي، د بچو نه به تښتي. د څه دپاره تښتي؟ دا تیښته ولې کوي؟ ځان ته ولې پټوي؟ مخ ته ولې اړوي؟ اواز ورته ولې نه کوي؟ جواب یې ولې نه کوي؟ د یوې نیکۍ په زړه کې دا دی که دا زوی ما نه یوه نیکي وغواړي او زه دله دا یو نیکي ورکم او بیا زما حسناتو تله سپکېږي، یوه نیکۍ ته مې ضرورت دی، هغې سره بیا څه کوم؟ ماله به یوه نیکي څوک راکوي؟ هغه منډې زمونږه د پلار نه، د مور نه، د ښځو نه، د بچو نه د یوې نیکۍ د بچ کولو دپاره دي چې ما نه چېرته که مخامخ شي راته یوه نیکي رانه ونه غواړي، نو چې یوه نیکۍ د وجې مونږه د حشر په میدان کې د خپلو نه تښتو، نو آیا ستا هغه د ګناه پیټي هغې ته به زه غاړه کېدم چې هغه ټوله ګناه ده، هغه ټوله سزا ده، د هغې د وجې یو انسان جهنم لځي، د الله رب العالمین سزاګانو سره مخامخ کېږي، د الله قهر او غضب سره مخامخ کېږي. ستا څه خیال دی چې دغه ټولو ګناهونه چې په منونو دي، د 80 کالو دي، د 100 کالو ګناهونه دي، ولې دې ته به زه غاړه کېدم؟ زه به درته په دنیا کې لاپې شاپې کوم چې د زه پوه شه، ذمواري پوه شه، زه پوه شه ستا د ګناه سزا پوه شه، او که دا عمل دی کې سزا نشته، او که دا عمل دی کې عقاب نشته، که وي زه ذمواریم، الله وایي دا دروغ وایي. ته څنګه ذمواري؟ عمل کوونکی هغه دی او ذمواري ته البته ستا هم ذمواري شته، هغه دا ده چې تا وله دعوت د ګناه ورکړه، تا هغې طرف ته راوبله، ستا هم پکې لاس دی په دغه ګناه کې، ستا ته به خپله سزا د دغه دعوت درکولی کېږي، دغه ګناهګار ته به سزا د دغه عمل ورکولی کېږي چې ګناه کوي. نو دغه کسان، دغه دعات مضلین چې کوم دي، دوی له چې الله رب العالمین سزا ورکوي، لم یؤاخذوا بذنوب غیرهم بل بذنوبهم وفعلهم. دغه غلط دعات، غلط وعظ کون کی، خلقو لره خطا کون کی، د حق نه اړون کی، ولو کاغي حلیه داسې جوړه کړي چې عوامو په حسن ظن وي. خو یاد ساتئ
د عوامو حسن زن په خپل ځای، خو د دغه خلکو دغه دعوت چې خلک بې لارې کوي، د الله د لارې نه اړوي، د نبي د طریقو نه اړوي، دا ګوره په حقیقت کې په خپله یو لوی جرم دی. دا ډېره غټه ګناه ده. دی ورته سوچ نه دی کړی. تعالی خو الله رب العالمین موقع درکړه، تعالی خو یو قسم سیادت او مشري درکړه، تا ته خو لاندې خلک کېنول اورېدونکي جوړ کړل، تا ته خو خلک کېنول مستمعین جوړ کړل، تعالی الله طاقت د وینا هم درکه او تعالی مهارت د خلکو را جمع کول هم درکه، خو تا ته غلطه فایده واخیسته. په ځای د دې چې ته حق طرف ته خلک دعوت کی، جنت طرف ته خلک دعوت کی، تا خلک جهنم طرف ته دعوت کړل. په ځای د دې چې ته د رسول الله سلام په نقش قدم روان شي، ته د نور انبیاو په نقش قدم روان شي، ته د فرعون او د حامان په طریقه روان شوي. هغې بېلارو خلکو به هم خپل اتباع جهنم طرف ته دعوت کول، او تاسو هم خپل اتباع او ملګري جهنم طرف ته دعوت کوئ. په کار خو دا دی چې ته خلک جنت طرف ته دعوت کړي. مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار. د انبیاو وینا به ستاسو نه هیره نه وي. قرآن موږ ته بیان کړې ده او دا په ذهن کې او په زړه کې کېنول پکار دي. ګوره تاسو ته زه تاسو جنت طرف ته رابلم او تاسو وګورئ ما جهنم طرف ته دعوت کوئ. د مبلغ د واعظ هغې طریقه به څه خلک به نجات طرف ته، خلک به جنت طرف ته، خلک به د الله لارې ته، خلک به د قرآن لارې ته دعوت کوي. دا نه چې د قرآن نه واړوه، دا نه چې د قرآن کریم د تفسیر چې د الله د نبی احادیث دي د هغې نه واړوه. دا تا چې کوم عمل وکړو خلک دې د حق نه واړول، خلک دې د حق نه بدځونه کړل، دا ستا د نقصان یو کارو چې ودې که. حدیث مبارک کې راځي عزتمندو، امام مسلم رحمه الله دا حدیث را نقل کړی دی په کتاب العلم کې، باب من سن سن حسنه او سیئه. په دغه باب کې امام مسلم رحمه الله یو روایت د صحابي جلیل ابو هریره رضی الله تعالی عنہ را نقل کړی دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د الله نبی محمد رسول الله سلام فرمایلی دي من دعا الی هدى کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا. که یو مسلمان ولګېده او نور مسلمانان دعوت کړل صحیح لارې ته، د هدایت لارې ته، هغه لارې ته چې هغه لار باندې تلل د الله خوښ وي، هغه لارې ته چې هغه لارې باندې تلل د الله نبي د حدیثو مطابق وي، نو یاد ساتئ که په دغه لاره باندې بیا دغه کسان روان وي، نو دغه دعوت کوونکي ته به الله رب العالمین هغومره اجر ورکوي څومره چې عاملینو د دغه هدایت ته اجر ورکوي. او څوک چې عمل کوونکي دي په دغه هدایت باندې د هغوی عمل به اجر به الله نه کموي، هغوی له به خپل پوره اجر الله ورکوي. البته چا چې دعوت کړي دي، چا چې دغه خیر طرف ته بوتللی دي، چا چې دغه خیر طرف ته ولا توجه راړولې ده، د دوی له به هم الله رب العالمین دومره اجرونه ورکوي څومره چې هغه هدایت باندې څوک عمل کوونکي دي. دا څومره د خیر خبره ده، دا څومره د خوشحالۍ خبره ده. په دې باندې ستا د حسناتو هغه پیټې به څومره دروند شي، ستا د حسناتو تله به پې څومره درنه شي، ته پې څومره مطمئن او راحت والا جوړ شي، ته به د الله رب العالمین په دا نعمتونو کې څومره ښایسته زندګۍ تېرونکي والا انسان شي. که یو کس ولګېده مسلمانانې داسې یو عمل ته راوبلل چې هغه د ګناه عملو، داسې طرف ته دعوت ورکو چې هغه عمل کې چې انسان یې کوي نو الله رب العالمین سزا ورکوي،
او دغه کسان ولګېدل په دغه ګناه باندې دوی شروع وکړه ګناهګار یې ځانه جوړ کړل. نو یاد ساتئ دغه دعوت کوونکي چې دعوت یې ورته کړی و، بلنه یې ورکړې وه، ترغیب یې ورکړی و، د دغه انسان ګناه هغومره به کوم چې عمل کوونکي د ګناه دي. تاله ترغیب درکړه د زنا کولو، تا زنا وکړه، ستا جدا سزا ده، پوره د سزا د ګناه او د دغه زنا. البته چا چې دعوت درکړی دی دغومره سزا د هغه انسان هم ده چې ته دعوت کړی. تا غلا وکړه، د غلا پوره سزا अब تا ته هم ملاویږي. خو که چا دعوت درکړی دی هغې طرف ته بوتلی، لاره ته برابره کړې ده، ترغیب یې درکړی دی، د هغې به هم هغومره سزا من الاسم کان علیه من الاسم مثل اسام من تبعه. د دغه دعوت کوونکي ګناه به هم دومره وي څومره ګناه چې دغه د وینا منونکي جوړ شوي دي او هغې لګې دي ګناه کوي. که ته وایې چې نه دغه عمل یو دی او ګناه دوو ته ورکولی کېږي، دا ګناه یې تقسیم کړی شي، لږه د یو له ورکړی شي، لږه بل الله وایي نه نه لا ینقص ذلک من اسامهم شیئا. هغه ګناهګار چې کومه ګناه وکړه د هغې به پوره سزا هغې له ورکولی کېږي، د هغې سزا کې به هم کمی نه راځي. البته چا چې دعوت کړی دی د ګناه، چا چې محنت کړی دی په تا باندې او ګناهګار یې جوړ کړي، د دې له به هم الله رب العالمین پوره سزا ورکوي. راځئ چې دا خپل دعوتونه لږ وګورو. دا خلکو ته دعوت ورکول، یو طرف ته بوتلل، په یو لاره روانول، یو طریقه په هغې کې رایج کول. راځئ چې دغه طریقې د رایج کول نه مخکې د دغه طریقې چانبین وکړو، د دغه طریقې حقیقت معلوم کو، د دغه عمل پوره حقیقت معلوم کو چې دا عمل د ثواب دی او که دا عمل د عقاب دی. دا عمل که یو انسان وکړي الله ته به نږدې شي، که دا عمل یو انسان وکړي د الله نه به لرې او جدا شي. اے دعاتو، اے مبلغینو، اے واعظینو، اے خطباو، هر دعوت چې تاسو کوئ خلکو ته دا مه وایئ چې یاره ګینټه تقریر کوم، 2 ګینټې تقریر کوم او دغه زما وخت دی چې څه مې وویل هغه به صحیح نه، بلکې که ګینټه تقریر کې، نیمه ګینټه تقریر کې، 1 ګینټه 2 ګینټې تقریر کې چې ته پکې سم دی عوامو ته وې، دا به یو لاره جوړیږي دی عوامو ته، بیا به پې عمل کوي. یاد ساته چې ستا په دې کې ګوره ډېر زیاته برخه ده. سبا مسؤلیت تا ته متوجه دی. دغه عوام ستا د وینا د وجې د یو عمل عاملین شول، یو کار به کوي ستا د وینا د وجې چې ته ورته سوې، خو سوچ وکړه چې دغه وینا چې تا ورته وکړه آیا په دې کې خو به الله رب العالمین تعالی سزا نه درکوي؟ آیا په دې کې خو به تا سره مؤاخذه نه کوي؟ آیا دغه وینا چې تا د منبر په سر وکړه، یو جلسه کې دې وکړه، یو چوک کې دې وکړه، یو مجلس کې دې وکړه او خلک دې د حق نه واړول، آیا دغې نه به ته د قیامت په ورځ الله ته څنګه عذر پیش کړې؟ کوشش به دا کوو چې د خلکو د اصلاح دپاره موږ به پوره کوشش کوو، خو داسې نه چې موږ نه خپل ځان هیر وي. موږ به د ځان د اصلاح هم او د امت د اصلاح او د خیرخواهۍ دپاره پوره کوشش کوو او د ګناه عمل به د ګناه په شکل کې خلکو ته بیانو او د ثواب عمل به د ثواب په شکل کې خلکو ته خایو. د دې اپیسوډ وخت په ختمېدو دی، د را روان پروګرام پورې اجازت غواړو. د الله په امان.